ننګرهار کې هېواد ته راستنه شوي شمېر کډوال وایي د سرپناه نشتون برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د سرپناه جوړولو په موخه دې ورته د نمرو ویش لړۍ پیل کړي. حکومت نه موږ دغه هیله لرو او توقع لرو چې دا درې ښارګوټي موږ تعین کړي دي چې دا ویش لړۍ ډېر ځل پیل کړي چې موږ سرپناه لپاره ځای نه لرو چې سرپناه ځای پیدا شي او یخني ده را روانه ده، ماشومان ټول مریضان دي او دلته د کور کرایګانې ډېرې زیاتې دي. موږ کرایه کورونه پسې ګرځو، هر ځای کې کرایګانې ډېرې زیاتې دي د کورونه. نو حکومت یو 3 ځایونه ښارګوټي هغه کړي دي د کډوالو دپاره. نو کوشش دې دا وکړي چې موږ کډوال یو چې موږ ته زر تر زره دغه نمرې توضیح شي موږ ته راکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار کور او ښار جوړولو کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو مسوولینو وایي هېواد ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د ښه ژوندانه اسانتیاو برابرولو په موخه دې ولایت کې بېلابېل ښارګوټي ټاکل شوي چې نږدې راتلونکي کې به یې د ویش لړۍ پیل شي. دا چې موږ یو ښارګوټی په بیسودو کې لرو او هغلته اوس د خدماتو لړۍ روانه ده او هغې ځای کې سړکونه او دغه موږ وباسو او فعلا دپاره د خدماتو کار روان دی او لنډ وخت کې به انشاءالله دغه د نمرو توزیم شروع شي. او دا ښارګوټی چې دی دا تقریبا 3000 جریبه ځمکه ده او د امیر المؤمنین د حکم په کوم نوی حکم راغلی دی هغلته به انشاءالله هر یو مهاجر ته 15 بیس ځمکه ورکول کېږي. نو دغه ښارګوټي کې به موږ 15000 مهاجرین دلته په ځای کوو. موږ خو مهاجرونو ته ډېر زیات ډاډ ورکوو. په ننګرهار کې څو بېلابېل ښارګوټي کارونه یې بسته دي، پوره شوي دي انشاءالله او په لنډو ورځو کې به د دوی کار پیل شي په خیر سره مکمل اطمینان ورکوو ورته. د یادونې وړ ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا له پاکستان هېواد څخه په جبري توګه د افغان کډوالو د راستلو لړۍ چټکه شوې چې هره ورځ په لسګونه کورنۍ هېواد ته راستنېږي.